لکه ځکه تاسو یم ستاسو پرېږده قربان. نه 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 اوس راته عاجزي مې اختیاروه هغې سره خو چې وای دلراجه دی نو تاسو ډېر زیات ظلمونه کوئ. وای مرتې ته لکه توس لکه زه ورور دلراج ته ظالمې. وای ته په شرمونو وشرمېږي نو دا زما نه جوړې څنګه جوړې. دا پرسمه ما وی چې تا پې ویرومه ته ولې په ما باندې دویمه ښځه راولې او ما ته ده ووایه اخر زما ګناه څه ده زما خطا څه ده. ګوتې راونړې په تفسیدو باندې ونه شرمېږي راباندې کړه خو د ما د پښو نه ځمکه وتښتوله. وایي لاس دې ما چا خواشه دا زما د ښځو د خاوند لانجه ده ستا په دې کې کار نشته. ستا په دې 2 نمبر ویښتو باندې چې کوم دوکوس مې چې ستا داسې وال او وایي کمسې پکې شاته پټه کړي هغې ته په شرم وشرمېږي. نو څوک یم زما د تپوس څوک دی زما خو څوک هم د تپوس نشته. زما را کپړې پته کوم څوک راته نشي کوته وده هغې له شرم چېرته ویل شرم څه خلته خو نه ده. کوشما یې ځه دا پاک بانګونه والی کېږي ګورې دا کوټه کې زموږ زما را کپړې بدل که ځه بدلومه هم زه خو چې وتمه تا سره ما ته ډېر غیرتي ځوان یې ما له به ټول عمر چې دی په سر لاس ایښي خو هم ته خو اشتري پټه زمان راکاږي. ای دله ای بې غیرته ای دوسه یو نوم ده کې د غیرت نشته. برا دا ښځې باندې د لاس کېده دا به دله سبا نورې کارنامې وګوري ګورې او دا خو کلی د مونږ شرموي. خو ډېره ښه مقرره کړه سبا اوس دا برېځ په خپلې لګوم او فضل خالق دی ګوډ دی هغې لې لېږم دا جوړه به یې ټولې ګوډ به کوي دا خو ډېره ښه موقع یې ماته راکړه خو ډېره خوشحالي دی. داسې کار به سره وکړه بیړي مزدوري پې کوه پیسې پې وګټه. برېځو ته لګوم زه لاړمه چای پخومه دا خو چې کوم ښه اصلي ګوډمار دی دا ګلشیا ګوډمار ښکاري ته غم مه کوه تا برېت ماته لګولي وې لکه ته دې یو شرم پرې نه ښودي لکه دا دونه بې شرمه ده. ته غم مه کوه ګوړمار دی او ګوړی مار دی هم تا نه به یې جوړوم ما جوړې ما چولې څه شرم وشرمېږي. څه کې عثمانه تاسې چیس خدایه پاکه ما خو چیس کو که نه ټیم خو مې ته نه یاد کړی که نه ګوره زموږ په کور کې حالات لږ ګډوډ دي چای پاڼې یادومه اکثر پکې ني نو که اوس ته بوځم او هلته چینې نو بیا به شرمېږم نو دې نه خبره دا ده چې دې کې صرف ځیم او تی مازدیګر راشه ښځه صحیح صحیح ده خفه نه شي ګورې نه ما زما د خولې نه اصل چې ولا خبره خفه کېږي خدای دې د هغه مې وي خو ای د نر بچیا زموږ د خولې نه دا ام قلا ده ام بلا ده مطلب مې دا دی که نه چې زما د خولې نه دا خوږ ټکي اسې وځي هلکه چای نه څکي پیش مړه ما سره م 30 کاله زم قام نه څه پېژنم بې غمه شه زه زړګی مې زه الله ماشومه ښه ده ښه ده دوا سلام پې وایه حیا پردې م الله وساته زه دوا سلام پې وایه وایي دا چې ګل د باندې سلامونه وي بې غمه السلام علیکم زه به شو تا په ما چای ونه څښو او زه به د خیره په تاسو باندې دم شوي که عوض کړم خو دا دوه بې غیرته دې اوس خدای را پیدا کړي چې دا شیطانې وله غوږونو ته وررسم. वरी दिया गुला गुलरी दिया बबू जाने लदूड़मा री दिया गुला गुलरी दिया बबू जाने लदूड़मा ओ खलक पवाई दौलत निश्तारी दिया गुला गुलरी दिया बबू जाने लदूड़मा ओई दजा परिसानी जिने निश्ता मई नारी दिया गुला गुलरी दिया बबू जाने लदूड़मा. وی خدایا خلک څنګه وی زړه له به ډاډ په خپله ورکم وی خمیش په څوک ډاډه کوي رټلي زړونه بس ځان سره به لګیا یم عثمانه الله دې ته تباه نه کړي چې ته د کور دا کارونه بهر کله کې تا خو ماله په دې ګیاګانو په دې غواګانو او هغه هم خپلې نه دي په نیمه دې راوستې دي نو د نیمې په دغه کې به څه ګټه وي په شړکو نه لګي خلک بیا وي تر ورته خیرې وینا کوي داسې ښایسته شوتلې شوي دي زما انګیان دې د خدای په لاسو خپو راټولې کړي چې لږ په دې پولو ګرځېدې نو دا خو به یې رانه کولې دا اوس ګوره ځوانه جانه ښځه ده او شوتله راوتې ده او زما انګیان دې زړې ګودړې دي او کارونه نه کوي وایي موږ بار نه وځو چړې دي السلام علیکم وعلیکم سلام دا رقمې
څنګه بچي شکر دی وای سار کارغه چې غواړي ما وی چې څوک پر راځي الله دې خاده کا زه خو بغیر کارغم راځم الله کارغه سره خو دې ماما راځي څنګه خیر دې شکر دې ته څنګه شکر دی خې ما د باران پټېدم د ناوې لاندې مې شوې سونه تاسو نه پټېږم کمره دې نه نولي ما چې پټې کې داوا کوم جلدانه ما یادې نه ما وی چې لکه زه خالته دا ځان ډېر صفتونه کوم دینګیان د مخ کې دی که نه اوبه په ډاګ نه پیلېږي خو ته زما نه ډېره پټه شي زما خپله یې نه زما د خپل وطن یې زما د دیرې او زه به لکه د سوري در پسې ګرځم دا خو زما انګیندې دي هغوی یې غواړي دا چې موږ دوی واچو یو بل څه وران شي خو زه د هغوی ټټر چېرته یې خم په ځان کم کمقلی سنګینګیان دي څنګه وي بس جعفري کمره شروع کړې ده دغه څوک نشته چې ما سره کار وکړي سیفوري دې کمرې همداسې وځي هلکه پړې راواله روډ دې کار کوي بیلچه کې واچوه او راکاږه را سره خو نه هڅه پته ده چې کمره صرف د جعفري ده او دې کمره کې به دې ډکېږي بیا تشېږي کاکاجي که ته ګرځې شي اوبه ورته یو پوټی راوړم ظالمې روژې ته خو لا ډېر ورځې دي نو که دې راوړې نو څه خورې ورې خبره شي ورشه یو جام راوړه ځکه خو مې درنه تپوس وکړو دا د اوس ته راوړم دې که د تپوس څه دي زرګه راوړم و دې رایادې کوم مری چې کوم یو چه شوه مو واخلوس کو بیا به کار کې دا کارونه هسې نه ختمېږي خدمه حاضر راوړه دې کټ کې پروت دی راوړم دې خوشحاله کا سیپوري څنګه دی او جعفري انډیان دې مې د خدای په اور پسې کې او بچي مې ښه دي سیپور خان هم ښه دی جعفر خان هم ښه دی پرون یې ماله نرۍ وریجې راوړې جعفر خان ما ته یې ویلې ویل مخکې به مې ویلې راوړې کور کې به مې وایي په مړه خېټه وخوړلې اوس مې وایي نه تېرېږي ما ورته ویل ولې بچي یادولې یا کوي مخې مخې ته کېږي چې هغې ته مې ور نه کړم چې ځان له وی الله دې خوشحاله کړي په دغه غټو وریجو په نرو وریجو خو راته هغه سم ګران دی یو پوټی به دراله راوړې وې که نه نه را به وړم هېڅ خبره نه ده بیا به داسې کار وکړم جعفر خان به راولېږم هغه به درله دیشکوړی را ډک کړي صحیح ده خو چې او دغه زه حیرانه دایمه چې جعفر خان هم ستا تپوس کوي سیپور خان هم کوي پرون سیپور خان چې دی سپینو زرو ګوتمه ماله واخېسته ما ته وایي مورې دا به تا نه فرمایش جوړه کړه خو وایي خو نازکې که لاړې نو وایي خیر دی هغې له یې ورکړه زه به تا نه بله دغه کړم ما نه وتېره شوه تا نه خو دا شیزونه هېرېږي که نه ما ته خو پته ده نوره خو ما ته معلومې چېړه دې نشته هغه حزبانیانو مخکې دا خبرې ونه کړي هغوی راباسي هسې م خاندي ما بیلی هم راځه په لاره به خبرې م کو او دا پڼ څوک نو ښه ده دا پڼ به م را سره وتړئ او راځه چې کور ته ځو هغه ارمان رنګ کړو که نه او کاکاجي رنګ یې کړو څه وایي څه په کار لګېدلې یم که نه اصل ته ناست یم دیره کې نه یو دوه خبرې را سره وکړي په کار باندې لګېدل یم بیا ماښام رنګ وکوم ګوره بچي یو خبره ته کومه که نه صادر وال کاکاجي که ته غواړې چې ارمان دې روان وخت کې کامیاب شي که نه نو یو به په موبایل ډېرې خبرې نه کوې یو به چې کوم دی ورځې خو سره بیخي خبر نه کوې ځکه هغه په ډیوټۍ وي چې ماښام ډېرې ته راځي خیر دی بیا ورسره خبرې کوه کاکاجي بېغمه شئ ما سره ستا نه زیات غم دی چې ماښام راشي بیا خپله ما ته کال وکړي بیا سره خبر کوم زه ډېر نه تنګوم نه نه مې تنګوم بچي که ته غواړې چې روان وخت کې چې کوم دی لکه په محل کې اوسېږي که نه نو غواړې چې ګوتې ور نه وړې موبایل له دروازې بېغمه شه او کاکاجي ما ته یې وایي کال پس به راځئ په دې کور به لانټر اچو باندې شم ګوره یو خبره ته کومه ته بختور یې ځکه هغه لاړو که ته سپېره وې که نه خدای شته دغلته به چې کوم دی رڼا راګورې وه او چولې به یې خرڅولې یا به یې چې کوم څه چوارې خرڅولې خیال شه کاکاجي همدا خو دی چې زما خیال ساتي کنچاجي خو ما د سپېرې نوم نه بل نوم نه اخلي روکې کا غم مه کوه
ستا به خدای پاک دویمه خواښې نصیب کړي انشاءالله انشاءالله او ما کتلیم ده درته غم مه کوه انشاءالله چې دې کور ته راشي که نه ته به مو سره آباد یې انشاءالله دلته کار کوه زه لوښي وینځم ورشي ووینځه ورشي خدای دې زما زړه ارمان پوره کړي خدایه نو څه خوند به کوي چې دې کور ته نوې پېغلې راشي لکه د زرکې تاویږي دادی ماشاءالله ډکون خو ټیک شو وای ما وی تیم تیار کړی دا چې نغری غاړې لراشي او کپ چي اوس کی یاره که د کار نه مې نه وباسي او دلته دې یو پیالې راوړه ستا چې خوښ شابړینګې سره چې یو په شانتې نه وي خو راوړه دلته به وسکو خبرې خو به وکړو خو دا راته ووایه چې هغه لوړ چرته دی هغه منداڼو هغه چرته دی چې ته شوتل له راوتي دا به هغه کړی وی وای بیبي نو چې دړه خبرې چا سره وکم د ګل ورځ نه ده د ګل په ورځ خو د ګل د میلې نه به هغه چوټي ونه کړي د ګل په میله کې به ګرځي نه الله ما ته چا ویلې کوترې په جیب کې راپټوي نو دا لوبه کوي غلا خو دا بېله ده چې کوتره خو سا لرونکی شی د جیب کې د مړه شي چې څه لوبه به در سره کوي په هغه جان کې یا لږ ته داسې زمونږ وطن بدنام دی ارسه بدنام دی مور راځه چې کور ته لاړ شو ډېرې خبرې مې پړې دي ما وې کو چېرته ښه شان رشته دی ته معلومې دي ته به مړې لو که چې زه ته بېغمه شمه زړه مې ستا شو ښځه کور کې به مشغولېږو خو ما ته بله ورځ جعفر خان وویل میله کې خلکو راګیر کړی وه خو مل په څه باندې وایي دا جیدې وګن تصویر یې جیب کې اچولی نو ته اوس په تصویر څه کوې چې د میلې نه راپټې هر څه راپټئ چې د کباړ سر وي که نه دا بنینونه قسمه قسمه دا وایه ډک په دې نه نازکو لاسونو زما چېرته دا کارونه پیرزو کېږي یو ځل د خدای زما د کور مېرمن ده که دغه لور څه شورې د ګولۍ ساتم ما ته را په سر نه ما ته را مړې مورې پېغله جینۍ خلک ته پورې مړې ناجیزه ده وای نه شي وړې کوي وړې که بس لږ بس خدای خیر کو یا الله خیر مړې مورې تاسو نه شي داسې دا کارونه چېرته کړي ته راځه عادت یې ما دې خوا کور دی کم یا الله لارم تې غلطه شوه په دغه پوله ځه بچی غیرت کې راغلی مخې دې اوس آیا مړې بس رایې که که نه صحیح ده جوار روټۍ هم به سره دله پخوم یاره بس څه دي کړي ښه دي کړي دي خو دا داسې څه دا یقیني څه ده که چې مور د سړي دي خو ولې ته به څه زده کړي دی را باندې څنګه ښه دې لاړه دې سره ما دا وخت څنګه تېر کړو خدای مې دې چې کومې دې نه په لاس کې د کار روزګار هغه چې کوم زړه مې اوس نه کېږي ما یې ته به دا ځای سم کړ خو چې دا مې ولیده ګوتې هم نه وړم املا باندې مې درد شو ما دې راوغورځو د قصد دې راوغورځو دا کپړې راته په شرمونه وشرمولې خدای دې وشرموه ښځې په خطا یې رانه وشوه په خطا یې ته نه شو خښتک دې راغونډو کړ نو تبو برباد چې زما په ملا باندې درد شو او هغه بلې خو په ځان باندې هټ پیل راوستي سر یې کلک تړلی دي او په کوټه کې دننه پرته ده په باتروم کې چې کله اوبه ختمې شي دا باندې وکړي نو کوه که نه ما ته څه وایې ما ته څه بیان کې پرنس کانفرنس دې شروع کړو پرنس کانفرنس راته ځکه شروع کړو چې د هغه کابل سر باندې راتاوېږم او اوبه وړم داسې نه وی چې راشه لږ دا باټې اوس اوچت کړم ولې یو سمه زما څه کار د کور کار به کومه باد به کومه دیګونه به زه پخومه اورونه به زه ګرمومه او ته به کور کې لږ شنانې کېږي دا سړي کوي ولې مونږ یې وکوسو بارزو مزدورۍ خوارېدلو وکوسو راځه او همدا که دې ته عجز ضرورت سو چې دا دانه تاوانونه تا وکړه په دې کوټۍ دونه پیسې ولګولې ژمې دی بارانونه به کېږي کوټه به راساسي د دې لپاره یم در باندې خو به چې دی په کوټه کې به اوبه ګرځېدې کټ په پکې د خپو ډوب وه او راته به د وې تارپال را باندې ونیسه زه به لمده خوشتم خو دې نه ټیک کوله څه چلو شو خو دې راله اوس وس راکړه اوس چې کوم نوې کمره به وي ښه ښکلې چې کوم د ما یې په دې ځای لنټر اچومه دلته یو برنډۍ یو ماحول به وي زه چې دی ستا په ایمان باندې پوهېمه ته چې په کوم ټال باندې زانګې که نه داسې پړ مخې به دې تېرولم لږ صبر وکړه په کوم ټال زانګې ته د نازکې په ټال زانګې که نه یم دې کور ته به یې رانه راولي یاره ښځې ما خو دا سوچ نه دی کړی خو که ته یې وایې که نه نو دې کور ته به انشاءالله هغه هم راځي او دې نوې کمرې ته به هغه راځي انشاءالله تعالی چې زه ژوندی یم که نه بار چې ولې څه کوې کوه ما نه به دې کور ته راولي څنګه دا زما حقیقه ده خودکشي وکړه دا چې کله خلک دویمه ښځه راولي لومبنی ښه د خودکشي کوي ته خودکشي وکړه خودکشي وکړه دا ارمان خو به دې پوره نه شي
شروع کړی دي سوي دا کمره مې جوړه کړه دا مطلب دی چې زه دوی واده کوم د دې جواب ته ورکړه کنه ته پکې څنګه لوري زه پکې څه یم پرورش مول نه به صحیح نه دی کړی لوري کمره سازي ته پینې خوشاليږي روزه را روانه ده کمره سازي وي ته په خوشاله شه روزه را روان د خلک رجوع له کمرې جوړوي لوخي به ورته راوړي فرنیچر سامان به پکې میزونه به پکې بالټي به پکې مال نه وروړي مال غشتا غشت دې مال راکې خپل چې زه جواب ورکم څه څه غواړي زه څه غواړم که ته دوی ماته کې کنه مال خپل کالی راکې چې زموږ پلار سره ورونو سره روغ وکم چې داخلي بندي شو د نظم یا ته چې کالي دا ته چې کمره د پولیس کاله په دې کوکي ډکه شو ته شوي د دې حساب مال څوک راکړي او د دې حساب تعالی څوک درکوي زما کالی خو په دې نن وخت کې د ډیرو لکونو روپو دی لکونو روپو دې زه کوم تار وړي کما ته چې تیر وړه او تار خطا کړو ته کوم کته ته پرانا د اسمان ستوري نه خوري زه په ولې لیوانه کې د موراتلم بایو تا تاسو ستوري ښکارېدل یو ته چپ دوکه باز و خري یې لا لوري دا یا ته وای دا رپل سیدلې دي څه مسله شوې ده څه مسله شوې ده هم که ستا هغه بل چې کوم خارو ته کوز شوی دی که هغه دوی ماده کول ستا به څه دغه و دا بیا واده کوي او کوي که نه ایشا بسې په پلار کې ایمان دی کوي به ملکان باندې کور ته راشي دا خو مې غټ ارمان و چې اولاد له ډېر اولاد راکړي د اولاده دپاره زمونږ عزتونه دیو کې بیا د نورې راولي زمونږ عزت کولی شي عزت یې کله غاټه کمره دله سازه کړله په ډنګ دوبې را واده کړې بله خبره ته کوم نورې هلکان چا د خیله پرې باسلي دي او صنوبر درېم واده کوم او ټل څلورم هم وکړه او دا د خولي خبرې دي نیابې دا چې کله ژوندي و کړی او بیا به ته پته لګېدلې وه همدغسې په قلاره باندې نیابې کښېنه چې دی چېرته د بچو پرورش هم صحیح نه دی کړی ستا غزې هم داسې چې کوم یې روړ دي دا هم داسې دي دنیا مې دا ارمان دي زموږ په کور کې کوم نوي ماشومان نوي کاکوني وګرځي خو خدای دا نه راکړي ځکه بل واده کوم ته رسپک دلته خاندان یې ته په عزت نه پوهېږې او نه په خصلت پوهېږې یم سمندر د سپو په یو ګوټ نه کمیږي را دې ولي بله عزت درنومه خو تاسو سپکو کار رالم نو سپکه شومه یو نه سپکه لورې ښه درنی ټول ګاونډ چې هم ښځې در باندې صفتونه دي کوي د راج ډېره ښه خو ستاسو ما ته چا صفتونه نه کوي نیابې خفه کېږم نه ستا نه ستا د دې نو څه وه د دې د جواب کوي د دې د جواب به خدای پاک څوک راوړي دې له به جواب ورکړي بس ته راکې که نه ته یې که نه زه نه درکوم خدای به دا څوک دې کور ته راوړي چې تا له به جواب هم درکړي او غزار به هم د باندې لکه په مزه مزه کړېږه بیا به مې ګاونډیان په دې والله ښکاروي بیا مې یخه به شي چې کله در باندې بله راشي د پاسه بچه به ورته ولګي او چې زه ژوندی یم که نه څنګه به یې رانه راولي یم که تلې زخم یې دلدر نه کړل ته به یې ووینې داسې ډېر وویني زهر به ولې ورکوم غل به یې کړو او بیا ښکلې راولي په کور کې ورته نانه نانه تاویږي نو تا ته ما ویلي څه دي تا ماته ویلي څه دي تا په ما غزار کړی دي تا په ما به کومې تماچه راغېستې ده تا ماته نور څه ویلي دي وی تا په ما غزار کړی دی په تاسو غزار کولی شي ته خو بلای د خلکو په مخ کې دې شرمولې ما عزت جنازه دې رالوخ کې ده یې لورې دا ستا خاوند دی بار بار مې ته ویل چې خاوند هم د خدای دی نه تا د هغه جان کې خدای پاک کوم مقام درکړی ته به د حورو سردار یې بس که ما دې خوا راشه یو او ټول باتونه د اوبو نه خالي کو زه خو نشم ډکولی بس دی یو زه ته خبره کوم که نه صنوبر نیکه بل واده کوو که نه کوو خدای شته او تل به چې څلورم یې کوو خو ژوند ورسره وفا ونه کړه لکه نه ته به بار کړو که زموږ خبره کوي کوم نه غبین وکړو او زه خو چې دی نو ګورې اوبه ډکوم نه دا مې ته ووایې ښه ځان اوبه ډکوې یو ته پرېږده ما په قلا پرېږده زه به یې نیت څو خبرې کوم او که خدای کړی و نه خدای به یې زر راولي والله هغه که زه نه غواړم دا مې ته ووایې یا به ستا مرګ یا به زما مرګ بیا به راځي دا به وخت سره پته لګي ځه چې دا بله ښځه راولي تا ته به څه تکلیف وي تا ته خو زه په خولې ویلي وو کلی خو د باندې نه ما باندې خو په جمدون راولي املم نه یم یو تا ته د څه کمی دی هر څه درته پوره دي په دې کور کې پوره څه دي ته ما ته نیابې دا وښایه کبر را په مخه کړی کبر کبر را په مخه کړی مو تاسو خو مستې په مخه هغه شی اول تو وتې او بیا د انګور وته چکه رښتیا را باندې مو نیابې خبره ته کوم یم سړی د الله ولا پاور ورکړی یک دو دي نه کي ولې به یک دو کوي ما به اول خپل سره کې بیا مې د یک دو تین کې ځه کوي به چې ستا د عملي ته به ټیک دی پلار کره ورشه پلار یې کوم خوا به ځي جومات ته به ځي که کوم خوا به ځي پلار که خو ته ممنوع وي میا او زویه چېرته دې ګډه وډه ده ځه ورشه تړه سپک که دې سره زه جواب کولی شم ته جواب کولی شي ولې د څه شي جواب را سره کولی شي زه به نه سوالونه کوم او جوابونه به یې راکړې او ورشه مړه وپې واچوه نیالې پورې مړه دا ډېر نن خوړلې څه دي
که تا زما خیال ساتلی و تا زما عزت کړی و تا په ما باندې غزار نه و کړی زه به دې خبر ته نه مجبورېدې خو تا زما دومره لحاظ ونه کو دومره خیال دې ونه ساته ځکه دا کار وکړ. بانی منیسا بانی نه سړي آرامي انسان یې ته دا وګوره ستا خبره ده خو خاوند ته حرامي وې لکه دا اوس په کوم کتاب کې راغلی چې خاوند بس پکې اوس پاته ارس ما تا زما عزت کړی دی څه اوس پاته ارس چې څه په خولي راځي دا به ما څومره بېعزتي زما کېږه نو کوې تا سره لږه شانتي موخه ده وی دې ځه لږه موخه ده کوه دا دغه مې مه کوه ما هم درته سمه خوښه کړې ده کوه کومې که نه ولاړه دې